کم از کم دې پسې 70 چولې به دې پسې خدای پاک بلې کړي چې دا دوکانونه جوړ شي روان شي نو چې 70 دوکانونه دي نو 70 ګرانې کورونه چې کوم دي د هغې چولې به بلې روزګار به کوي نو یو خو دغه د خوشحالۍ خبره ده بله خوشحالۍ خبره دا ده چې لکه په پاکستان کې موږ په دې ملک کې اوسېږو نو چې کوم د ترقۍ کار کېږي نو هر پاکستاني ته پکار دی چې هغه خوشحالېږي دا ترقۍ کار وشو بل درېیمه خبره دا ده شکر الحمدلله دې کې د بازار مشران دي صدران صاحبان دي نو دې داسې خلک پکې ناست دي چې دې ټول عمر د انتظامیې او د دوکاندار دې جوړ راولي توړ نه راولي که چېرته څه ځای کې اتار چړو شي نو مسلې دې حل کړي که دوکاندار زیاتې کړي چېرته کې انتظامیې سره مسله راغلي که چېرته د پولیس نه د بل چا نه داسې شي چې غلطفهمي نه غلطفهمي دې روکوي نو په دې وجه ډېر زیات خوشحاله یم چې د دې خلکو نه دې ابتدا وشوله آغاز د دې نه وشو نو انشاءالله تعالی د تجارت د خلکو نه وشو نو خدای پاک دې دا کامیاب کړي خدای به کامیاب وکړي د تجارت زموږ تاجرانو له د خپل تجارت او د حلال رزق ګټلو دپاره چې دا کومه موقع دوی میسر کړه او دا پلازه یې جوړه کړه مونږه د دوی شکریه ادا کوو مونږ ورته دعاګانې کوو چې الله پاک دې تاسو له په دې کې ډېر خیر او برکت واچوي وروڼو خپل تاجرانو ته مونږه دا خواست کوو چې په دې علاقه کې تاسو خپل تجارت کوئ دا زمونږه د رزق یو ځای وي په دې کې به ډېر په ښه طریقه په ښه اخلاقو په ښه کردار دلته خپل روزګار کوئ چې خدای پاک داسې مسلې مخې ته نه راولي چې په هغې کې بیا مشران لګیا وي او تاسو سره موږ څونه مهمان خصوصي راغلي دي زه د ټولو ته هرکلی وایم او د ټولو شکریه ادا کوم چې موږ له پریس والا دي ټول دي زه د ټولو شکریه ادا کوم او سپیشلی زه شیراز صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې هغه را دونه ارینجمنټ وکړو او موږ سره یې په دې کې مرسته وکړه او دا ستاسو خپل ځای دی د کاروبار ځای دی موږ هم یو سوچ وکړو چې یاره ګیر چاپېره موږ نه ډېر دوکانونه دي پلازې دي خلکو یو روزګار روان دی دا هم ستاسو لپاره یو اپورچونیټي ده انشاءالله دا به هم ستاسو په تعاون سره کامیابېږي د حق حلال روزګار سیله ده د هر مسلمان دپاره زموږ دپاره ستاسو دپاره نو انشاءالله موږ چې څه کوپریشن یې ټولو سره به کوو او کوشش کوو چې دا پلازه کامیاب وشي خو دا به ستاسو په محنت او ستاسو په مرستې سره کېږي نو انشاءالله ټول چې څونه تاجر برادري ده زموږ مشران دي چیف ګیسټ دي تاسو ټولو ته خواست دی چې موږ سره په دې کې ښه برابر کوپریشن کوئ او انشاءالله دا ستاسو خپل ځای دی او چې څه یې زموږ سایډ نه هغه به موږ تاسو سره همیشه کوو او انشاءالله چې څه که د کپړې دپاره څوک کار روزګار غواړي که میډیکل سنټر کلاوي که ټیوشن سنټر وي موږ هر چا ته ویلکم وایو دا ستاسو خپل ځای دی بېشکه تاسو چې کوم ستاسو ریلیټیوز دي څوک هم دغه کوئ انوایټ کوئ راځئ یو موست ویلکم دا ستاسو خپل ځای دی انشاءالله او زه بیا هم د ټولو شکریه ادا کوم